ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن په درس کې غواړم تاسو سره په مایکروسافت اکسل کې په ویو ټاب کې د وینډو ګروپ مربوطه کم کمانډونه چې دي په هغه باندې کار وکړم. په وینډو ګروپ کې اولین کمانډ مونږ سره په نوم د نیو وینډو یادېږي. که چیرې مونږ غواړو خپل دغه کرنټ کوم وربوک چې مونږ خلاص کړی دی د کاپي ماته په نوې وینډو کې خلاص شي، په نوې وربوک کې خلاص شي، نو بیا د دې کار د ترسره کولو لپاره د دې کمانډ څخه استفاده کوو. څنګه زه راځم فایل ټاب ته او دلته ما سره یو وربوک دی دا خلاصوم، جنوري 2023 اکشن پلان. په دې باندې مې کلیک وکړو، دا وربوک ماته خلاص شو. که چیرې تاسو متوجه شئ په دې وربوک کې ما سره مختلف شیټونه دي، یعنې د جنوري میاشت، فبروري، مارچ، په همدې شکل نور میاشتې، او په هره میاشت کې د همغه میاشت مربوطه کوم اکشن پلان چې دی هغه په هغه کې موجود دی. اوس که چیرې زه وغواړم چې دغه وربوک چې ما خلاص کړی د ده ماته یو کاپي جوړه شي، دا کم ډیټا چې په دې وربوک کې ده، دا کم معلومات چې په دې وربوک کې دي، دا ماته په یو نوې وینډو کې خلاص شي، نو دې دپاره راځم ویو ټاب ته او په نیو وینډو باندې څه کوم، کلیک کوم. اوس تاسو وګورئ دغه وربوک کې چې څومره ډیټا ما سره پرته وه دغه یې ماته نیو وینډو کې راوړله، نوي وربوک کې راوړی، نوی وربوک یې ماته جوړ کړو، هغه ډیټا، هغه شیټونه، هغه معلومات چې په هغه کې وو هغه یې ماته په نوي وینډو کې کاپي کړه. اوس که چیرې زه وغواړم مثلا دلته ما سره د جنوري ډیټا ده، صحیح شوه، او ما سره دوه مونیټوره دي کنیکټ دي، دا وړم هغه بل مونیټور ته، صحیح ده، اخوا بل مونیټور چې ما سره کنیکټ دی. یعنې که چیرې موږ تاسو کنټرول پی کلیک کړو، دلته تاسو وګورئ ما سره یو پی سی سکرین اونلی دی، یو ډوپلیکیټ دی، یو ایکسټنډډ دی. که چیرې زه ایکسټنډډ باندې کلیک کوم، په دې معنی چې زه غواړم همزمان دوه سکرینه د دوه سکرینونو څخه استفاده وکړم، ما سره دوه سکرینه دي، نو دا یو فایل بیا هلته زه وړم بل سکرین ته. نو اوس زه کولی شم د فبروري میاشتې دا کوم اکشن پلان چې دی هغه د دې اولي کوم وربوک چې دی د جنوري میاشتې د اکشن پلان سره څه کمه، مقایسه کمه. یعنې هدف مې په عموم کې دا دی چې دغه نیو وینډو کمانډ څه کار کوي، دا ستا کم وربوک چې دی دا تاسو ته نیو وینډو کې کاپي کوي، یا د مقایسه کولو په خاطر باندې یا د کم بل کار په خاطر باندې. یو شي ته متوجه اوسئ، کله چې تاسو نیو وینډو باندې کلیک وکئ دا ستاسو موجوده وربوک یو کاپي جوړیږي په نیو وینډو کې. دلته چې کوم تغییرات راوړئ اټومیټیکلی د اصلي وربوک کې څه کېږي، هغه تغییرات راځي، دې ته متوجه اوسئ. راځم دا وربوک کلوز کومه. دغه نه وروسته که چیرې تاسو متوجه شئ ما سره بل کمانډ دی په نوم د ارینج آل. ارینج آل څه کار کوي، زه څه چل کوم، راځم بیا فایل ټاب ته، یو بل وربوک هم خلاصوم. دلته وګورئ ما سره یو بل وربوک دی په نوم د فری سپین پریکټس لیست، په دې باندې مې کلیک وکړو. دا چې تاسو ګورئ دا د یو ادارې د ایچ آر ډیټا ده، یعنې حقیقي ډیټا نه ده خو مقصد د ایچ آر مربوطه ډیټا ده. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه یو وربوک ما سره دا دی، یو وربوک ما سره دا دی، او په همدې شکل بل وربوک ما سره خلاص شوی، دا زه کلوز کوم. تاسو غواړئ دا ارینج کړئ، یعنې یا غواړئ ورټیکل وګورئ یا یې هورزنټل وګورئ یا کوم بل فارمټ کې دا کتل غواړئ، سورټ کې تاسو دا کتل غواړئ، نو دې دپاره موږ د ارینج آل کمانډ څخه استفاده کوو. کله چې تاسو په ارینج آل باندې کلیک وکئ ګورئ داسې یو وینډو ماته راځي، ماته وایي چې وروره تاسو دغه خپل کوم وربوکونه چې تاسو خلاص کړي یا دا کوم وینډو چې تاسو خلاص کړي دا هورزنټلی کتل غواړئ، ورټیکل کتل غواړئ، کاسکیډ شکل کې کتل غواړئ، څه رقم غواړئ، زه ورته یم چې هورزنټل ماته دا وښیه، دا دواړه وربوکونه اوکې کلیک کړه، نو ګورئ یو دا شو یو دا شو، هورزنټل دي. نو دا ځل بیا راځم ارینج آل باندې کلیک کوم، ورته یم چې نه ورټیکل یې ماته وښیه، ګوره ورټیکل شو. په همدې شکل زه راځم بیا دلته څه کوم، ارینج آل باندې بیا کلیک وکړم، ورته یم چې نه کاسکیډ په شکل یې وښیه، ګوره کاسکیډ دغه شکل ته ویل کېږي، یو د بل د پاسه، مثلا لاندې به یو وینډو وي، ورپسې بله وینډو وي، ورپسې به بله وینډو وي، بیا هم په دې باندې ډبل کلیک وکړو. نو دا ارینج آل کمانډ موږ دې دپاره استعمالو. که چېرې تاسو غواړئ دا کومې اوپن وینډوز چې دي یا وینډو چې دي دا تاسو منظمې کړئ، دې دپاره موږ دا استعمالو. دغه نه وروسته بل کمانډ چې دی په نوم د فریز پینس یادېږي. دا یو د هغه کمانډونو څخه دی چې ډېر زیات نهایتاً په اداري بخش کې تاسو د ده څخه استفاده کوئ، تاسو ته پکارېږي. څه چل کوم، راځم دغه خپل پخوانی وربوک خلاصوم، دا میکزمایز کوم. که چیرې تاسو وګورئ
دا د یو میاشتې مکمل هغه اکشن پلان دی، خو ډیټا نه لري. ډیټا په دې کې ما سره نشته ده. په دې کې بعضې دغه سیلونه چې تاسو ګورئ، بعضې راګانې چې ګورئ، مثلا دغه راګانې، دا مونږ سره عنوان دی د دې اکشن پلان. چې شي دی عنوان دی. تاسو داسې فکر وکړئ چې دلته تاسو سره ډیټا موجوده ده. ګوره دونه ډیټا موجوده ده. اوس چې کله زه د خپل شیټ ورټیکلی سکرول کومه، یعنی ښکته پورته ځمه، ګورئ ښکته چې راځمه، زما هغه عنوان څه کېږي؟ ورکېږي. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ستاسو کوم مین عنوان چې دی دا په خپل ځای کې ثابت پاتې شي، نو د دې کار د ترسره کولو لپاره موږ تاسو د فریز پین څخه استفاده کوو. نو په فریز پین کې موږ سره اولین کمانډ چې دی په نوم د فریز پین یادېږي. نو اوس که چیرې زه وغواړم چې دغه کم عنوانونه چې دي دا دی په خپل ځای کې پاتې شي، کله چې زه دا صفحه ورټیکلی ښکته پورته وړم، نو څه چل به وکړئ؟ د دې دغه کم راګانې چې تاسو انتخاب کړي یا سیلونه چې انتخاب کړي دي چې تاسو غواړئ هغه په خپل ځای پاتې شي، د هغه نه لاندې سیل کې هلته به کلیک وکئ، را به شئ فریز پین ته او په فریز پینس باندې به کلیک وکئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو، دا کوم ځای کې چې تاسو کلیک کړی د هغه څه خبره دا کم ساحه چې ده دا به فریز شي، په خپل ځای به پاتې شي. ګورئ زه څه چل کومه، ورټیکلی زه دا شیټ لاندې راوړم. ګورئ تاسو ګورئ لاندې راځم په دې شیټ کې، ان د ډیټا سرچ دپاره تاسو لاندې راځئ، دا تاسو ګورئ هغه په خپل ځای باندې پاتې شوی دی. نو دا ډېر زیات مهم کمانډ دی. که اوس که چیرې تاسو غواړئ چې نه دا فریز پین دې ختم شي، نو ان فریز پین باندې کلیک کړئ. اوس وګورئ کله چې تاسو ښکته راځئ نو هغه عنوان به د ډیټا په شکل باندې څه کېږي؟ به راځي. او که ته وایې چې نه دا زمونږ عنوان د ډیټا نه ده، دا دې په خپل ځای ثابت پاتې کېږي، کوم ځای چې غواړئ تر کوم ځای پورې چې تاسو غواړئ چې هغه ساحه دې فریز شي، د هغه څخه به لاندې کلیک وکئ په لاندې سیل باندې، او را به شي فریز پین ته او فریز پین باندې به کلیک وکئ. نو اوس تاسو وګورئ دا څه شوه؟ دا دغه ساحه ما سره فریز شوه، هغه به نه خوځېږي. دا نور ډیټا به ښکته پورته ځي خو هغه به نه خوځېږي. بېرته راغلم دې ځای کې مې انفریز باندې کلیک وکړو. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې مطلب دغه سایټ نه دی، دغه سایټ دغه ساحه زه فریز کړمه، صحیح شوه، دا ساحه څه کړمه؟ زه دا فریز کړم. دغه کم ساحه چې تاسو غواړئ چې مطلب هغه دې ثابت پاتې شي او نور دې خوځېږي را خوځېږي، مطلب دا خو مونږه داسې چل کړو چې هورزنټل فریز کړو. اوس که چیرې ورټیکل تاسو غواړئ یاره دا دونه ساحه دې ثابته پاتې شي او د هغه نه وروسته دا ډیټا چې کله زه هورزنټلي ښي نه چپ طرف ته وړم دا دې دغه ساحه دې نه ورکېږي، دا نور دې ورکېږي. نو څه چل به وکئ؟ دا کوم ځای کې چې تاسو غواړئ مطلب چې هغه ساحه فریز شي، هغه مکمل هغه کالم به څه کوئ؟ سلیکټ به کوئ، را به شي فریز پین ته او څه چل به کوئ؟ فریز پین باندې به کلیک وکئ. اوس چې کله تاسو فریز پین باندې کلیک کړو دا لاین ګورئ، دغه لاین دغه د فریز پین لاین دی، دا دلته انزرټ شو موږ سره. اوس کله چې ښي طرف ته راځم ګورئ هغه ساحه به همداسې ثابته پاتې شوي، او بېرته چې کله زه چپ طرف ته ځم دا ډیټا به دې خوا ته راځي، خو هغه کوم ځای چې ما سلیکټ کړی د هغه نه اخوا ساحه به هغه فریز وي، هغه به نه چینج کېږي، هغه به هایډ کېږي نه. او که چیرې تاسو غواړئ چې دا ختم کړئ نو راشئ فریز پین ته ان فریز پین باندې کلیک کړئ. نو ګورئ اوس مونږ په دې خبرې وکړه چې څنګه مونږ عنوان چې زمونږ د شیټ په ټاپ کې هغه څنګه فریز کولی شو، او په همدې شکل بعضې عنوانونه چې زمونږ د شیټ په رایټ سایډ کې اوسي یا لیفټ سایډ کې اوسي هغه څنګه فریز کوو. اوس که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې یاره زه غواړم دغه عنوان دغه کالمونه تر دې ځای پورې دا دې فریز شي او دې خوا ساحه دې نه فریز کېږي، څه چل به وکئ؟ د دغه ساحه چې تاسو غواړئ فریز شي د هغه نه به یو کالم دې خوا دلته دا سلیکشن به وکئ، را به شي بیا فریز پین ته او فریز پین باندې به کلیک وکئ. اوس که چیرې تاسو راشئ دلته وګورئ زه څه چل کومه، دا شیټ نه دی دا رایټ خوا ته وړم، یعنې رایټ خوا ته ځم زه. نو اوس وګورئ هغه ساحه څه شوې ده؟ فریز شوې ده. نو که غواړئ فریز ختم کړئ بیا راشئ دلته ان فریز باندې کلیک کړئ او هغه ډیټا به بېرته خپل حالت ته راشي. یو خو دا و. بل راځم دغه بل وربوک خلاصوم، دا تاسو وګورئ دلته دا فلټر آپشن هم ختموم. اوس که چیرې موږ وغواړو چې زما په دې شیټ کې نه دی کوم فرس را چې ده یا فرس کالم چې دی دا دې فریز شي، نور دې نه فریز کېږي. د مثال په طور باندې زه غواړم دغه را دی زما دا فرس را دا دې فریز شي، د دپاره به راشي چېرته فریز پین ته او څه چل به وکئ؟ فریز ټاپ را باندې به کلیک کوئ. اوس وګورئ هغه عنوان به په خپل ځای کې ثابت پاتې شي
او دا نور ډیټا به ښکته پورته ځي او هغه به ثابت وي. که چیرې تاسو وایئ چې نه دا انفریز کړئ دلته بیا انفریز پین باندې کلیک کړئ. که غواړئ چې دغه فرست کالم نه دی دا دې فریز شي نو دلته به څه چل وکړئ دا یو ساحه کې کلیک وکړئ او راشي دلته څه چل وکړئ ورته وایئ فریز فرست کالم. نو اوس وګورئ دغه زما اولي کالم دی په دې شیټ کې دا به فریز وي دا به خپل ځای باندې ثابت پاتې کېږي او هغه نور به څه کېږي ښي طرف ته او چپ طرف ته ځي. بیا راځم څه چل کوم دلته انفریز پین باندې کلیک کوم. نو دا موږ سره فریز پین او په همدې شکل فریز ټاپ را او فرست کالم. د فریز پین څخه اخواته که چیرې تاسو متوجه شئ بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د سپلټ یادېږي. سپلټ هم یو څه مشابهت لري د فریز پین سره. څنګه مشابهت لري؟ که چیرې تاسو غواړئ دغه خپل کرنټ شیټ نه دی دا تاسو په څو برخو تقسیم کړئ په منځ کې نیم کړئ د ډیټا د کمپیر کولو یا د مقایسه کولو یا د کوم بل هدف دپاره. دې دپاره موږ څه چل کوو د سپلټ څخه استفاده کوو. څنګه ګورئ څه چل کوم دغه کوم ډیټا چې زما ده دا د ډپارټمنټ وایس زه سورټ کوم فلټر کوم. نو راځم کنټرول شفټ ال کلیک کوم تر څو دلته دغه د فلټر آپشن انیبل شي. بیا ډپارټمنټ ته راځم ورته وایم چې یاره دا څه چل وکړه دا A to Z سورټ کا او د هغه نه وروسته څه چل کوم بیا کنټرول شفټ ال باندې کلیک کوم چې دغه د فلټر آپشن څه شي ختم شي. اوس د مثال په طور تاسو غواړئ دغلته کومه ډیټا چې ما سره موجوده ده لاندې ډیټا دا زه غواړم مقایسه کړم د څه سره د فاینانس ډپارټمنټ سره یا زه غواړم د فاینانس ډپارټمنټ دا کم کسان چې دي دغه کسان دا د دې نورو کسانو سره زه مقایسه کول غواړم. نو دې دپاره څه چل کوم زه د سپلټ کمانډ څخه استفاده کوم. څه مطلب زه غواړم چې دونه ډیټا نه دی دونه ډیټا دا د یو شیټ شي ما سره صحیح شوه او دا نور ډیټا دی بل شیټ شي. دا کوم ځای کې چې تاسو غواړئ چې دغه ډیټا تقسیم کړئ نو د هغه لاندې به کلیک وکړئ چې کلیک یې مو که رابشي سپلټ باندې به کلیک کړئ. سپلټ باندې چې کلیک وکړو ګورئ دغه ډیټا چې ده دا داسې شو لکه یو شیټ مونږ او تاسو سره او دا لاندې ډیټا نوره چې ده دا بل شیټ شو. اوس دا جدا سکرول کیږي او دا چې دی جدا سکرول کیږي. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ډیټا د لاندې د نورو ډیټا سره دا تاسو کمپیر کړئ دلته کلیک وکړئ او د دې ورټیکل سکرول بار طریق نه دا ډیټا څه کوئ دا تاسو ورټیکلی ښکته پورته ویسئ تر څو د دغه لیست سره دا تاسو څه کوئ مقایسه کوئ. او لکه څنګه چې په فریز پین باندې مونږ کار کړو هغسې هم دا کار کوي. ګورئ زه دغه سپلټ ختموم راځم دغه ځای کې کلیک کوم ته چې دغه ډیټا ماته څه که سپلټ که. نو اوس د ده نه لاندې ګورئ دا جدا شیټ شو ما سره دا جدا شو. اوس زه کولی شم لکه فریز پین غوندې دا عنوان په خپل ځای پاتې شي او دا نور ډیټا څه چل وکړمه ښکته پورته ویسم. تا تاسو څه ګورئ یعنې څه مشابهت لري د فریز پین کمانډ سره. نو څه چل کومه راځم بیرته دا سپلټ نه کلیک لرې کومه تر څو دا ډیټا زما هغه عادي حالت ته راشي. که چیرې تاسو غواړئ دغه کم وربوک چې تاسو خلاص کړی دا هایډ کړئ په دې باندې کلیک کړئ دا ستاسو وربوک به څه شي هایډ شي. دا کم وربوک چې تاسو کار کوله بیرته یې ان هایډ کوئ راځئ ان هایډ باندې کلیک کړئ او هغه د وربوک نوم به واخلئ او که کلیک یې هغه وربوک به څه شي ان هایډ به شي. که چیرې تاسو غواړئ دغه ستاسو کم وربوکونه چې خلاص کړي دي دا سایډ بای سایډ یو بل څنګ ته وګورئ نو په دې باندې کلیک کړئ نو دا اوس ګوره سایډ بای سایډ دی نو دا هورزنټلی سایډ بای سایډ دی. که چیرې تاسو غواړئ چې ورټیکلی سایډ بای سایډ شي نو ارنج هلته به بیا راشئ ورته به وایي چې یاره دا ماته ورټیکلی سایډ بای سایډ کې اوکې کلیک کړه. اوس ګوره ورټیکلی سایډ بای سایډ شو. اوس کله چې زه دا یو وربوک سکرول کوم ښکته پورته وړم دا بله مو سره څه کېږي ښکته پورته ځي صحیح ده. نو که چیرې تاسو وایئ چې د دوی ترمنځ یې دغه لینک نه وي نو دلته وګورئ موږ سره یو بل کمانډ دی سینکرونس سکرولینګ دې نه کلیک لرې کوئ. اوس تاسو راشئ وګورئ کله چې یو شیټ تاسو سکرول کوئ ورټیکلی یا هورزنټلی دا بل شیټ به د هماغه په اساس باندې سکرول کېږي نه لینک به نه وي د دوی ترمنځ. خو که چیرې غواړئ چې دا لینک شي نو بیا په دې باندې کلیک وکړه نو اوس چې کله تاسو یو شیټ ښکته پورته وړئ دا بل شیټ هم ورسره ښکته پورته ځي. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه کوم وربوکس چې تاسو خلاص کړي دي دغه هغه خپل پخواني حالت ته لاړ شي ریسټ شي هغه کوم نارمل د دوی هغه پوزیشن یا ځای چې دی په دې باندې کلیک وکړئ دا به هماغه پخواني
هغه کم پوزیشن کې چې وو همغه حالت ته به لاړ شي، د دوی هغه پوزیشن به ریسټ شي. او د هغه نه وروسته که چیرې دې خوا ته تاسو متوجه شئ سویچ وینډو په نامه باندې بل کمانډ دی موږ سره. که غواړئ تاسو د دې کرنټ وربوک نه بل وربوک ته لاړ شئ، یعنې د دې کرنټ وینډو نه بل وینډو ته لاړ شئ، نو دې کمانډ په استفادې سره دا کار تاسو سره کولی شي. لکه څنګه زه فعلا په فري سپین پراکټس لیست وربوک کې یم یا وینډو کې یم، غواړم دې بل ته لاړ شم، په دې کلیک کوئ نو ستاسو سلیکشن به د بل وربوک ته راشي، یعنې د بل وینډو کې به ستاسو سلیکشن وشي. تاسو اوس کولی شئ په دې وربوک کې څه وکئ، کار وکئ. نو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس.